السلام علیکم ورحمت الله. د خوب نه چې راپاڅېدم نو ومې کتل چې 9 بجې وې. زر زر لاړمه او خپلې جامې مې بدلې کړې، یعنې ځان مې فرش کړو. بیا وختلمه پاس په زینو کې، ومې کتل چې هوا ډېره ښایسته وه. دا زمونږ کلی دی. نو راغلم په موټرسایکل کېناستم، موټرسایکل مې سټارټ کړ، د خپل مبارک کور نه په قلاره او په مینه ووتلم. دا چې اوس تاسو ټوله لاره ګورئ، دا زمونږ د کور نه تر د ښار یعنې د ننګرهار مرکزه پورې 12 کیلومتره لار ده. تاسو یې کتلی شئ. دې ته وایي رینګ روډ چوک، یعنې دغې ځای نه زمونږ کلی شروع کیږي. دا نو زمونږ د کلي د کرکټ ګراونډ دی چې دلته هره جمعه ایچ پی ایل د سبۍ لخوا او بعد غرمې لخوا شروع کیږي. او دا نو بیا زمونږ د کلي د مالټې باغونه دي. دې ته وایي د انګور باغ چړۍ، یعنې د ښار او د مرکز دروازه ده. زمونږ په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي. دې ته چوک تالاشي وایي. دغلته چې زه موټرسایکل ودروم نو د دغې ځای نه زیرزمیني شروع کیږي چې تاکاوی ورته وایي. په دې کې مې د یو ملګري ډیټا سنټر دکان دی. هغه له ورځم او غواړم چې هغه هم له ځان سره راواخلم او لاړ شو. دا مې د ملګري دکان دی، دلسوز ډیټا سنټر. د ده سره مې روغبړ وکړ او دا مې هم له ځان سره راواغستو. په موټرسایکل مې خپه واړوله او موټرسایکل مې سټارټ کړو. دغه زمونږ د ښار منځ دی. اوس زه سپوږمۍ هوټل ته نږدې شوم. دا سپوږمۍ هوټل دی. په دې کې زما یو ملګری دی، د هغه نوم ساحل دی. هغه دلته ګارسون یا ویټر هم ورته ویلی شو چې خپلې د مسافرۍ شپې ورځې همدلته تېروي. دا چې دروازه یې کولا وکړه همدا ساحل جان دی. زه به خپل موټرسایکل دې غاړې ته ودروم او ساحل جان سره به روغبړ وکم او بیا به د ساحل جان او طاق ته لاړ شو. دا سپوږمۍ هوټل دی چې ډېر ښایسته او ډېر ښه ځای دی. دا د سپوږمۍ هوټل حال دی. اوس موږ روان یو د ساحل جان کوټې ته. دا د ساحل جان کوټه یعنې روم دی. احمد راځه. احمد مې له ځان سره کېنو او د ساحل راتګه پورې مو احمد سره ښه کیسې وکړلې. جاني څه شی دې راوړل؟ نن در باندې بیل لکم فرني وخورم. دا څه وایې؟ هو دا مې تا دپاره شخصي جوړه کړې. دا خو به خورو خو ما غرمې روټۍ هم نه ده خوړلې. انشاءالله هغه به مو شي، کوم مشکل نشته او هغې بندوبست مې درته کړی دی. او ما ویل زه اول به فرني چک کړو چې مزه یې څنګه ده. بسم الله کوي که نه؟ بس فرني مو ښه په خوند او مزې سره وخوړله. الله دې زمونږ دارو کي او روسان دې خدای جارو کي. چې د دې خوږه ګورو که مالګې ګورو، مالګه پکې شته که نه؟ لږه شوخي مو ورسره مزه کوي که څه بالکل یې کوي، بالکل. احمد تا خو داسې وخوړ، تا ویل ما غرمې ډوډۍ خوړلې که نه؟ بس خوند یې ډېر زیات وکړو او ځکه مې ختمه کېدای شي بل هم راځي. سړی خو ووتو. بس راوړي امکانات داسې چې راځي ډایرکټ ورټول. دا صدقه کې ثواب هم چې خوري که نه؟ دا خو داسې دی چې دا صدقه چې ونه کړي که نه یو انسان، او دا اوس صدقه کې اوس موږ پیمانه جاني څنګه چل بله دې مړه بله مې هم در پسې راوړه. ډېره مړه دا صدقه را دې بلا ده. دا ښه خبره ده. نو داسې نه چې د ډوډۍ نه بیا پې ووځو. انشاءالله هغه به مو شي ډوډۍ چې تر څو برابرېږي دغه ورپسې بیا مو خورو ځکه دا یعنې معده غوړی که نه؟ هو دا یو شتی دې ورته راوړی. موږ یاد وکړه چې سړی ووته خوند یې ډېر زیات وکړو، امکان شته چې بل ما داسې فکر وکړ چې دا پلیټ داسې ختم شو، شاید مزه یې کړې وي، ځکه موږ خو چې دلته خورو عادت شوي ورسره، نو په خوند یې خاص نه پوهېږو. خو اوس تاسو چې هغه وکړو ما زه خلکو ته یې خوند ورکړی، راشه بله ورپسې راوړه. ستا دومره عزت وکړي دا څومره یې چې زمونږ ته دې راته ژوندی هلکه بیا دې څه راوړل؟ مېرته ډوډۍ راوړې.
مړه بس الله دې ونازوه. خو نه یو خبره ده که نه، که مونږ دا روټۍ اوس وخورو او بیا جیم ته ځو د تمرین لپاره، نو بیا به ورزش پړک کلمو چېرته وشي. مجبور یو چې بیا نیم ساعت خوب وکړو او نیم ساعت بیا منډه ووهو. که نه او که نه نو هلته خو به د منډې ماشینونه وي که نه، هغې نه به استفاده وکړو، هغې نه به استفاده کاري به وکړو سره هغه وکړي. که نه. دغه شی نه وو فلحال. لوبیا ده، نرۍ وریجې دي، سلاد دي او روټۍ ده او شنې چای او بسکټ دي. احمده او دا زه یم. او دا احمد دی او دا چې دی ساحل جان دی. کښېنه ساحل جانه، اوبه راوړې. اوبه راوړم بیا ورسره یو څه ګپې وکړو. صحیح دی، راځه. احمد وریجې ووایه. ډوډۍ ګرمه ده ویسو ما. ښه بس وایي هغه څنګه وایي که ځای پردی و که نه خېټه خو دې خپله خېټه خو دې خپله ښه، که ډوډۍ پردې ده خوله دې خپله ده، ګزاره ورسره کوه. روټۍ مو ښه په خوند او شخوند سره وخوړله. الله دې زمونږ دارو کي، روسان او انګریزان دې خدای ټول جارو کي. او بیا د هغې نه وروستو احمد لاړه خپل دوکان ته. ما او ساحل جان دا کاوه چای او ترخې چای وڅکللې او ښه ګپې شپې یعنې بنډار مو وکړلو. نو اوس به لباس بدل کړو او لاړ به شو چېرته جیم ته، تمرین به وکړو. سمه ده. لباس مې بدل کړو، تاسو وګورئ. د ماشومانو خبره واوی شوم که نه. السلام علیکم. اختر مبارک شه. نیب استاد خیر. څنګه یې؟ ښه څه شی وخو؟ نن به ووخو بغل. سینه به ووږه نن به بغل چې ووهو. چسټ هم لږ راوځي. بغل په دې وجه وهو چې پنجشنبه هم چوټي کړې. ښه زه لږه منډه وهم، ته هم نرمش وکړه بیا یو څه نرمش به زه وکړم، ته منډه ووهه چې هسې دې خوړلې هغه لږ آغاز وکړي. زه صحیح ده، اوکې ده. په دغه ماشین باندې مې 15 دقیقې یعنې 15 منټه منډه ووهله. بیا هم د دغې ماشین نه شروع وکړله. مخکې مې 3 سیټه ووهل، 14 12 او 10. بیا مو شاته 3 سیټه ووهل، 14 12 او 10. بیا مو دغه ماشین 3 سیټه ووهل، 14 12 او 10. بیا مو دغه ماشین 3 کرتې ووهلو، 14 12 او 10. یعنې 4 سیټه زمونږ پوره شولو. ساحل جانه بس دی که نور حرکتونه ځو؟ نه بس دی، مریض مې او سپک سپک حرکتونه مې همدې دپاره در باندې وواله. ما ویل چې ته زخمي خو ته پوه نه شوې. که نه ما دا حرکتونه دې دپاره در باندې سپک کړه چې دردونه دې راونه پارېږي او د ښې نه بدتر نه شو. ورپسې ښه نو نن لپاره همدا 4 رکعته بد دی. نن دپاره همدغه اوکې زه بیا به رابطه کوم انشاءالله ستا په اجازه. السلام علیکم. مهرباني. انشاءالله. قدرمنو کتونکو دا نننی ولاګ زما چې ټول اکټیویټیز مې تاسو ته وښودل، نو تر بل واک پورې بیا تاسو په الله سپارم. په مخه مو ښه.